السلام علیکم ګرانو او زه قرآن الدین نوالو خدای دې پر روغ جوړ او صحتمند اوسئ. نن مو داسې جالبه معلومات تاسو برابر کړي دي چې هغه د میرمنې کوس په سیکس کې ولې وچیږي، یعنې د معاملې په وخت کې د ښځې کوس ولې وچیږي. د هغې په باره کې بشپړ معلومات په ویډیو کې تاسو وګورئ چې ویډیو تر پایه وګورئ. او که چېرته مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس نه سبسکرایب کړئ. ځینې ښځې د کوچ د وچوالي یا رنځورۍ یا مرض سره مخامخ وي. که غواړئ د دې ناروغۍ په باره کې معلومات درکړم، نو تاسو کوشش وکړئ چې زموږ چینل همدا اوس نه بیا هم سبسکرایب کړئ. تر راتلونکي که ورسره څنګ کې د ګنټې نښان ووهئ چې راتلونکي ویډیوګانو هم تاسو خبر وکړئ. د ښځې دام داسې جوړ شوی ده چې څو قسمه لوند کېږي. بېلابېل قسم مایعاتو په وسیله، خو یو قسم لوندوالی یې هغه دا ده چې د جنسي اړیکو په وخت کې لوند شي. نو که چېرته لوند شوی نه وي او مېرمن یې بیا له سیکس هغومره خوند نه اخلي لکه لوندوالي کې چې ښځه څومره خوند اخلي. د دې وچوالي ډېر علتونه دي چې ولې د مېرمنې ګرمولو وخت کې د کوس څخه یې اوبه نه راځي، چې د سیکس خوند یو څه کړي. نو که چیرې له مېرمن څخه له ورته ستونزې سره مخامخ وي، نو یو ځل بیا هم کوشش وکړئ چې ښه ډېر عشق وکړئ او بیا وګورئ چې لوند او ښوی شوی ده او که نه. که بیا هم نه وي لوند شوی، نو غوره دا ده مېرمن مو یو اړوند ښځینه ډاکټرو ته وښودل شي. په دې کار کې شرم په لغته ووهئ او له پاکې ژوند مو خوند واخلئ. که بیا هم ډاکټرو ته یې د زر رسېدلو امکان نه وي، نو تاسو یو مخصوص کریم وکاروئ. د تناسلي آلې د ښوی کېدلو مخصوص کریم ده، نو هغې نه تاسو هم ښه ګټه اخیستلی شئ. نو که چېرته عزیزانو زموږ یوټیوب چینل بیا هم نه وي سبسکرایب کړی، زموږ د یوټیوب چینل همدا اوس نه سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د ګنټې نښان ووهئ چې د راتلونکو ویډیوګانو نه تاسو هم خبر اوسئ. او که چېرته زموږ ویډیو خوښه شوې وي، زموږ ویډیو ځان سره لایک کړئ، تر څو چې نور ملګري هم زموږ ویډیو ته